بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل واینز قدرمندو کتونکو الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن درته یو څوک در پېژنم، لیکوال، جرنالیست شینواری نصرالله بیطاف صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو چې خپل قیمتي وخت یې زموږ په نوم که او زموږ د غریبۍ جونګړې ته راغی. بیطاف صاحب ښه راغلاست. مننه ذبیح الله همدرد صاحب ستاسو نه. او یقینا چې زه دغه خبرې ته بېتاب وم چې ذبیح الله همدرد سره به کله کینو څنګه به یې وګورو، دا به څنګه یقینا په ویډیو دې ګورو، خو همدغه شان یو ارمان مې درلود چېرې تاسو سره زه کښېنم وم وګورم ستاسو دا مفکوره چې ده کوم چې تاسو هېوادوالو ته وړاندې کوئ او په هغې کې کم اصلاحي میسیجونه دي، کم اصلاحي پیغامونه دي، نو یقینا چې هغې ته زه د قدر په سترګه ګورم او هېوادوال ته یې ډېره ګټه پورته کوي. ډېره زیاته مننه بیطاف صاحب. لومړي سر کې به څه راته داسې ووایه چې زمونږ او د کابل واینز ټول کتونکو زړونه لاسته راوړئ. ډېر هم راوړي دي، خو زه وایم چې د نورو هم لاسته راوړي. یقینا ډېرو ملګرو به زه کتلی هم یم، خو صرف دومره ویلی شم چې مینه وکئ، مینه خوره کوئ او د مینې نه بغیر ژوندون نیمګړی دی، ځکه چې وخت تیره توره په لاس کې د نیولې لنډوي په هر زنځیر زموږ د عمر. یقینا همدرد صاحب تاسو د دې کابل واینز بنسټګر یې، خو کوم میسج چې تاسو رسولی نو زه نشم ویلی چې راته دومره به ما په خپله شاعرۍ کې خلکو ته رسولی کوم چې تاسو په ویډیو په شکل باندې خلکو ته رسولی، ځکه چې دغه ویډیو بې تعلیمه کس هم ګوري. خو که موږ شعر ولیکو نو زیاتره خلک هغه داسې وي چې تعلیم یافته وي پوه به شي، خو بې تعلیمه سړی پرې نشي پوهېدی. خو تاسو چې کوم ورته ریل څیز ښایي نو هغه ستاسو ویډیو ده چې ډېر اصلاح پکې راځي. مننه، قربان وشم، خوشحاله اوسئ. بیطاف صاحب څه به وړاندې کړي؟ داسې شوه چې الله پاک دې ستاسو والد صاحب محترم وبخښي، کله چې دغه درنې غمیزې نه خبر شوم یقینا زړه مو درد کړی دی. نو غواړم چې د هغې د دعاګانو ذریعه وګرځي، یو څو بیتونه به ورته ډالۍ کړو د هغې سپېڅلي روح ته چې د رحمان بابا یو 3 بیته چې خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، ژړوي مې هغه تلي تلي خلک. او همدرد صاحب لکه زد چې د اوبو د پاسه درومي داسې درومي په دنیا راغلي خلک. خپل یو څو بیتونه چې د خاورو بندیوان شو سید نبي، چې د خاورو بندیوان شو سید نبي، نو په هر چا باندې ګران شو سید نبي. په ژوندون قدر هیڅ چا سره نه و، په ژوندون قدر هیڅ چا سره نه و، پس له مرګه قدردان شو سید نبي. او په عمري سفر له دې دنیا نه لاړه، په عمري سفر له دې دنیا نه لاړه، ای بندي د ګورستان شو سید نبي. ای بیتاب زړګیه ولې خفه کېږي، ای بیتاب زړګیه ولې خفه کېږي، بس مېلمه د عظیم شان شو سید نبي، چې د خاورو بندیوان شو سید نبي، نه په هر چا باندې ګران شو سید نبي. همدرد صاحب یو خبره زموږ ذهن ته راځي کله چې دغسې مشران زموږ ژوندي، نو اکثر کشران چې دي هغې ته داسې خاص پام نه کوي، د هغې خبرو ته، د هغې مفکورې ته. یقینا چې د هغې ستاسو والد صاحب محترم ډېرې مفکورې ما سره دي چې زه پرې اوسه پورې کار کوم، خو بیا مرګ د پس نه بیا موږ ته هغه ګران هم شي، موږ ته قدردان هم شي، بیا یې ارمان هم کوو. نو په کار دا ده یوه ټپه راته رایادېږي چې د چا چې شته قدر یې وکئ، د چا چې نشته هغه یې ډېر ارمان کوي. ډېره زیاته مننه بیطاف صاحب. د قدرمندو کتونکو نه مننه چې تر دې مهال مونږ سره پاتې دي او تر پای پورې مونږ سره پاتې اوسئ. الله دې زمونږ د والد صاحب سره ټول مومن مسلمانان وبخي، او څوک چې ژوندي الله دې ژوندي او ګړندي لري. بیطاف صاحب تاسو خو ډېر څه لیکلي دي چې ډېرو شاعرانو ویلي هم دي، په ډېرو ځایونو کې مېلمه شوي یا په ډېرو ځایونو کې ناست یا د ډېرو خلکو د زړه ارمانونه مو پوره کړي دي. په دغه دومره کې د ستاسو د زړه د خوښې څه شی دی؟ کوم هغه الفاظ دي، لغات دي چې هغه موږ سره کتونکو سره شریک کړي؟ همدرد صاحب داسې ده چې موږ چې څه لیکو دغه معاشرې ته یې لیکو، خو د افغانستان یو ډېر ښه سندرغاړی دی شوقي دی، نقیب شوقي، هغه یو څو بیتونه اخیستي دي او لګیا دی کار پرې کوي چې هماغه به ډالۍ کړو مینوالو ته چې بې له تا نه هر ارمان زما به تل نیمګړی وي، بې له تا نه هر ارمان زما به تل نیمګړی وي، دا ستړی ژوندون به زما
داسې ستړی ستړی وي. راشه ای جانانه که دې کړمه ملامته زه، راشه ای جانانه که دې کړمه ملامته زه، درځم به ننواتو لا په غاړه به مې پړی وي. او نن ورته ریبار داسې سلګو سلګو کې ویلي دي، نن ورته ریبار داسې سلګو سلګو کې ویلي دي، ناست وي یک تنها ځان ته او ستا فکرونه وړی دي. او همدرد صاحب رایشه دیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي، رایشه دیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي، پروت به د لحد په غاړه ستا د بېتاب مړی. ډېر ښه. دغه اخرنۍ کړۍ یو ځل بیا مننه چې رایشه دیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي، رایشه دیدن ته د ټول عمر مسافر دی ځي، پروت به د لحد په غاړه ستا د بېتاب مړی. واه ډېره ډېر بهتاب صاحب دغه ټولې کړۍ ښې، خو دغه اخره کړۍ کې چې کم پیغام او کم زما زړه ځان ته کش کړ، نو زه نشم ویلی. ډېره لا ډېر یقینا الله دې وکړي چې څومره مینهوال دي د کابل واینس د هغې د خوښې وړ وګرځي او دغه غوښتنه ترې کوو چې کومه ویډیو تاسو ګورئ یا کوم شعر اورئ، نو هغه د عبرت په طور باندې واورئ چې یاره په دغه شعر کې یا په دغه ویډیو کې ماته څه میسج دی، هغه میسج ځان سره په ذهن کې وساتئ، هغه مفکوره ځان سره په ذهن کې وساتئ. انشاءالله چې زموږ دغه وران ویجاړ هېواد چې ورته خلک وایي، نو دا به ډېر زر د سیالو په قطار کې ودرېږي انشاءالله. انشاءالله بهتاب صاحب یو بله خبره غوښتنه کوم چې زیاتره کتونکي دي، ستاسو نظر غواړم، هغې چې کله یو ویډیو یا یو شعر یا یو غزلي هغه یا یو ناولي هغه وګوري، نو که 80% هغه 90% هغه صحیح وي، خو که چېرته پکې 2-3 نقطې یا الفاظ هغه داسې وي چې د انتقاد وړ وي، نو دغه ټول هغه 85% یا 90% هر څه هېري، خو هغه یو شی چې هغه کم د انتقاد دی هغه په کمنټ کې ذکر کوي یا مخامخ وایي، نو په دغې تاسو څه ویل غواړئ؟ همدرد صاحب داسې ده چې ماته یو شعر یاد شو چې مصوره رنګ په خپله خوښه ورکه، د یار مخ خو مې په شان دی د ګلاب دی. دا یو واقعه وه، یو مصور خپل شاګرد ته وویلې چې ته یو تصویر جوړ کړه او هغه تصویر په بازار کې ولګوه، یو طرف ته کریکټ یعنی کم چې د چا خوښ شي هغه یې دلته ډیش نشان وکړي، د چا چې نه خوښېږي هغه د کراس وکړي. نو هغه مصور شاګرد چې هغه کس ولګاو، نو مازدیګر چې راکوز کړ نو هغه ټول کراس و چې یاره دلته دا فرق دی، دلته دا فرق دی، دلته دا فرق دی. نو هغه شاګرد ډېر مایوسه راغی استاد ته کېناست چې استاده دا خو زه مصور نه یم، دا کس ما خراب جوړ کړی. نو هغه استاد ورته ویل چې ته مایوسه کېږه مه، ته هم دغه کس بېرته ولګوه او ووایي چې دا کس د چا څومره خوښ دی نشان ورته وکوئ. نو تاسو یقین وساتئ چې سبا یې هغه کس ولګو، نو په هغه کس باندې ټول ډیش یعنی صحیح هماغه کس بیرته لګېدلی و. خلک د اعتراض په ډول باندې یقینا نیوکې کوي چې یاره دا ټکی دلته داسې دی دا داسې دی، خو که چېرته تاسو ریل فیلډ ته راشئ، لکه څنګه چې ستاسو یو ویډیو ده د قبرستان، چېرې تاسو خلکو ته جایداد ښایي چې یاره دا وګوره دا دومره زما جایداد دی، دومره جایداد دی، بیا هغه ملګری ستاسو ځي تاسو وایي چې زما جایداد دا دی، هغه مخبره ده ته ښایي. نو په دې کې ډېر یو اهم میسج پروت دی، ډېر یو ښه پیغام پکې پروت دی، خو که څوک پرې پوه شي. او که نه موږ داسې وایو چې یاره دې کې همدرد صاحب چې دی دا ویښته یې لږ راښکته دي او همدرد صاحب چې دی دې ځل یې داسې راکتې، نه د نیګیټیو یعنی د منفي په پوینټ به ورته نه ګورو. هغه ویډیو ته موږ باید په هغې شکل وګورو چې د هغه مصور تصویر ته باید جوړ نه کړو چې هغه مایوسه شي. باید ستاسو ته زه د خپل سایډ نه یعنې یقینا چې د 1904 نه مینهواله تر اوسه پورې موږ لګي یو لیکوالي کوو، شاعري کوو، نو ما تاسو مخکې ویل په خپلو خبرو کې چې دومره میسج پیغام زما په شعر کې نشته لکه کوم چې ستاسو په ویډیو کې دی. مینهوال نه دغه غوښتنه کوم د کتونکو نه چې یاره تاسو هر یو ویډیو ګورئ، هغې کې چې کوم اهم پوینټ دی هغه ته والئ او هغه مفکوره په ذهن کې وساتئ، نو په هماغه لار ځئ انشاءالله چې موږ پرمختګ کوو انشاءالله. ډېر زیاته مننه بهتاب صاحب، خوشحاله و باد اوسئ. هغه خبرې چې زما په زړه کې وي بهتاب صاحب په خپلو ښکلو او ښایسته زړه راښکونکو الفاظو کې تاسو ته وویل. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي او تر دې مهال موږ سره تنګ شوي نه یا خفه شوي نه یا غوسه شوي نه یا خوشحاله شوي. همدرد صاحب دا زه خپل ویاړ ګڼم، فخر ګڼم چې د کابل واینس بنسټګر سره ناست یم او هغه زما نه پوښتنې کوي او بیا ما نه رایې اخلي او هغه د خپل ولس سره شریکوي. کور مودان دا زما دپاره د افتخار ځای دی. خیر اوسي. بهتاب صاحب پای په کومو الفاظو تاسو وکئ چې دغه خلک نور هم خوشحاله شي، یو څه ورته ډالۍ کړي؟ داسې به ووایو چې کله کله مې دا زړه دومره راتنګ شي، کله کله مې دا زړه دومره راتنګ شي چې په خپله د خپل ځان سره په جنګ شي، چې د خور د سره شال د حیا اخلي، چې د خور د سره شال د حیا اخلي، اور د پورې بیا په داسې نامونه شي
او څه به وساتي شمله د بابا لوړه څه به وساتي شمله د بابا لوړه مخته چې په نشو د چرسو بنګ شي او همدرد صاحب بېتاب وایي ژوند د ژمي مازدیګر دی بېتاب وایي ژوند د ژمي مازدیګر دی ولې سړی یو بل نه په سم شي ډېره زیاته مننه بېتاب صاحب چې زموږ د غریبۍ جونګړي ته راغلی او موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکو یو نړۍ مننه کور مدن همدرد صاحب یقینا چې ستاسو قیمتي لحظې چې دي هغه ماته ډېرې د قدر وړ دي او زه افتخار کوم چې دغه قیمتي لحظې تاسو هم ماته راکړئ کور مدن تل دې وي تاسو او تل دې وي کابل واینز او آباد دې وي افغانستان مننه قدرمن شي قدرمنو کتونکو خپله دغه ځانګړې خپرونه ځانګړې ویډیو همدغلته پای ته رسو او چې چېرته اوسئ روغ جوړ خوشحاله او آباد اوسئ که په دغې شعرونو په دغې نظم په دغې خبرو کې ستاسو د زړه خبرې وي نو د نورو ملګرو سره حتما شریکئ خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته اوسئ په مخه الله مل الله حافظ